او چې کله یو انسان زنا کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي الله د زړه نه د ایمان نور وباسي. زنا اسی څومره فحاش عمل دی، څومره خطرناکه ګناه ده. په کومې معاشرې کې چې زنا عام شي هغه معاشره تباه کړي. قرآن عظیم الشان اوچت کوي الله د زنا په عقله باندې څه فرمایي؟ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. الله داسې نه وایي چې زنا مه کوئ، الله وایي د زنا قریب لاړ نه شئ. او د زنا یو ګنده عادت دی، کله چې یو سړی په مرداري باندې عادت شي په حلال کې هغه له خوند نه ورکوي. کوم سړی چې د حرام پیسو عادت وي که نه هغه ته حلالې پیسې ګټل مزه نه ورکوي. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې کله یو انسان زنا وکړي دا زنا قرض دی به دا عمل دا قرض به د فیملی نه یو څوک ادا کوي، د لور په شکل کې یا د ښځې په شکل کې یا د خور په شکل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام زمانې کې یو سړی راغی وی یا رسول الله مسلمان کېږم خو د یو ګناه اجازت غواړم چې د دې یو ګناه اجازت راکړي بیا مسلمان کېږم. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې وایه وی صرف ماله د زنا و اجازت راکړه چې زه به زنا کوم نور به یو ګناه نه. چې کوم سړي زنا وکړه او توبه یې وکړه الله یې توبه قبوله کړه په جنت کې به الله دې سړي ته وایي چې ما ته مخامخ مه کښېنه. کله چې جهنمیان جهنم ته لاړ شي د زناکاره سړي د شرمګانه به دومره بدبو ځي چې جهنمیان به د هغه د بدبو نه تنګ شي. سترګې به ګواهي ورکوي زما ستا خلاف، غوږونه به ګواهي ورکوي، خوله به ګواهي ورکوي، د خپې به ګواهي ورکوي چې دا انسان ما منې داسې غلط عمل دپاره تک کړی او لاسونه به ګواهي ورکوي چې زه په غلط ځایونو کې استعمال کړی په غیر محرمو باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. محترمینو نن ډیر اهم موضوع باندې یو څو خبرې کول غواړم. زمونږ په معاشرې کې یو څه ګناهونه ډیر زیات عام شوي دي. که ما ته د دې خبرې حقیقت ته ورسېدو چې دې ګناه کولو سره ما ته څومره تاوان رسېږي، یقین په الله وکړه چې داسې ګناه به بیا چېرته ونه کړو. درې غټ ګناهونه چې ګناه کبیره ورته ویلی کېږي په دې نن سبا زمانه کې هر دویم دریم سړی پکې په دې دریو ګناهونو نه په یو ګناه کې لازمي مبتلا دی. نن به صرف د یو ګناه په باره کې زه خبره کوم چې انتهایی غلیظ ګناه، انتهایی نازیبه عمل، خو د دې ګناه ټول ګناه یو پله، خو د دې چې کوم خطرناک اثرات دي هغه بل پله دي. دا ګناه چې کله انسان کوي په هغه ټیم کې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام نه حدیث نقل کوي لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن. دا ګناه د زناو دی او چې کله یو انسان زنا کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي الله د زړه نه د ایمان نور وباسي. په دې وخت کې انسان په زړه کې ایمان موجود نه وي. زنا اسی څومره فحاش عمل دی، څومره خطرناکه ګناه ده. په کومې معاشرې کې چې زنا عام شي هغه معاشره تباه کېږي. خو د هغې نه خطرناکه خبره څه ده چې کله یو انسان یو مسلمان زنا کوي د هغه مسلمان د زړه نه الله د ایمان نور وباسي. تاسو اندازه ولګوئ که د زنا په کولو عمل کې او انسان ته مرګ راغی بیا به کوم ځای ته ورسېږي. حالت زنا کې چې کله دی مبتلا یي او په داسې ټیم کې د منې څوک د ګولۍ ګزارو کې یا پې د الله د طرفه طبعي مرګ راشي او د حالت زنا کې او د دنیا نه لاړ زړه نه خو د ایمان وتلی. پیغمبر علیه السلام فرمایي د نه د ایمان وتلی د چترۍ د صاحبان په شانې د په سر باندې له پاسه ولاړ. کله چې د انسان د دې ګناه نه د دې زنا نه خلاص شي پس ته د هغې نه وروستو د انسان کوم ایمان چې دی واپس زړه ته راشي. قرآن عظیم الشان اوچت کوي الله د زنا په عقله باندې څه فرمایي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. الله داسې نه وایي چې زنا مه کوئ، الله وایي د زنا قریب لاړ نه شئ. اوس موږ تاسو وګورو چې د زنا انسان ته جسماني څومره نقصان. زنا کولو سره انسان ته مختلف بیماریانې لګي. ایډز یو بیماری ده ډېره خطرناکه ده. کوم سړی چې د زنا عادت شي بار بار زنا کوي دته د ایډز بیماری لګي. زانی انسان ته د کینسر بیماری لګي. زانی انسان ته د بواسیر بیماری لګي. دای جسمانی نقصانات. او کله چې یو انسان بار بار زنا کوي دی بیا خپل د ښځې حقوق هم نشي ادا کولی. الله ته هغه صلاحیت واخلي
او د زنا یو ګنده عادت دی. کله چې یو سړی په مرداري باندې عادت شي په حلال کې هغه له خوند نه ورکوي. کوم سړی چې د حرام پیسو عادت یې کنه هغه ته حلالې پیسې ګټل مزه نه ورکوي. کوم سړی چې د حرام خواهش عادت جوړ شي د هغه خپل خواهش په غلطي طریقې باندې پوره کول شروع کی چرته هغه په حلال کې خپل کور والا سره کوروالی کې بیا مزه نه راځي. نو عزیزانو جسمانی نقصانات دا دي. الله کریم داسې سړي د پاره دنیا کې چې کومه سزا شریعت مقرر کړله د هغې نه علاوه کومې سزاګانې ورکوي. هغې نه علاوه سزا دا ده چې د داسې سړي د مخ نه الله پاک نور ختم کړي. دا مخ به هر ټیم بې نوره مسخ به مسخ دی چې د مخ ته وګوري سړي به د نفرت اور بد راځي. دویم کار د داسې سړي د ژوند نه الله پاک برکت اوچت کړي، چین سکون راحت ختم شي. دی به هر ټیم پریشان دی چې څومره زناګانې کوي دی به نور پریشانه کېږي. د په زندګۍ کې به راحت ختم وي. د راحت د سکون او د چین به څه قسمه نوم پکې نه وي. ورپسې درېیمه سزا څه ده؟ د مال نه الله پاک برکت ختم کړي. که دی کاروباري داسې په دې مال باندې د په کاروبار باندې زوال راشي چې د ته پته هم ونه لګي هر څه یې تباه او برباد شي. او شریعت والا دنیا کې داسې سزا مقرر کړله که یو سړی غیر شادي شده دی جنۍ غیر شادي شده ده زنا یې وکړه نو دا دومره بد عمل دی. الله وی ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه. وی زنا ته نږدې مه ځئ انه کان فاحشه. دا ډېر ډېر بد عمل دی. دا ډېر فحاشۍ کار دی. وساء سبیلا زنا لار اختیارول الله وی دا ډېره بده لار ډېره بده لار ده د شیطان لار. سړی جهنم ته رسي. نو چې یو سړی شادي شوده نه و جنۍ شادي شوده نه وه شریعت وایي چې 100 کوړې ورته ولګوئ 100 چتره ورته ولګوئ چې بیا څوک زنا ونه کړي. او که شادي شوده و نو بیا شریعت څومره سزا ورکړ. وایي داسې سړی راونیسئ سنګسار یې کوئ په ډبرو باندې وولئ دومره یې وولئ چې دی مړ شي. څومره د ذلت مرګ. او داسې سړي ته په دنیا کې څوک عزت هم نه ورکوي. یو وخت پورې الله کریم پرده اچي چې کله دا پرده کولاوه شي په هر ځای کې معاشرې کې د بیا بېعزتي کېږي. په دنیا کې د زنا او ټولو کې غټ نقصان چې دی هغه دا دی. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې کله یو انسان زنا وکړي دا زنا قرض دی په ده باندې. دا عمل دا قرض به د ده فیملی نه یو څوک ادا کوي بیا د لور په شکل کې یا د ښځې په شکل کې یا د خور په شکل کې. کوم قرض چې د اغستی دی د بل انسان عزت یې ختم کړی دی د هغه په عزت یې لاس اچولی دی نو د ده په عزت باندې به اوس لاس اچولی کېږي. نو څوک غیرتي سړی دی هغه دا خوښوي. کوم یو غیرتي سړی به دا خوښه کړي دا خبره چې د هغه ښځې سره د هغه لور سره یا د هغه کور والا سره څوک زنا وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانې کې یو سړی راغی وی یا رسول الله مسلمان کېږم خو د یو ګناه اجازت غواړم چې د دې یو ګناه اجازت راکړي بیا مسلمان کېږم. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې وایه وی صرف مال د زنا او اجازت راکړه چې زه به زنا کوم نور به یو ګناه نه کوم. صحابه کرام د غصې نه راوچت شو. شرم درله نه راځي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخکې څرنګه خبرې کوي او د چی شي اجازت غواړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام الله رحمت للعالمین جوړ کړل. تاسو کښېنئ آرام سره دومره ښکلي انداز کې یې پوه کړم. وی ګوله راشه دلته نږدې کښېنه راته وایه ته به دا خوښه کې دا خبره چې ستا مور سره څوک زنا وکړي. وی یا رسول الله زه یې نه خوښوم نه یې بل څوک خوښوم. نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې ته چا سره زنا کوې هغه به دې چا مور وي. وی دا خبره خوښوي چې ستا ښځې سره څوک زنا وکړي. وی یا رسول الله نه یې زه خوښوم نه به یې بل څوک خوښوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې ته چا سره زنا کوې هغه به دې چا ښځه وي. وی دا خبره خوښوي چې ستا خور سره څوک زنا وکړي ستا لور سره څوک زنا وکړي ستا د فیملی بل یوې ښځې سره څوک زنا وکړي. وی یا رسول الله زه یې هم نه خوښوم بل څوک یې هم نه خوښوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ووی چې هر انسان چې څه ځان دپاره خوښوي هغه بل دپاره خوښول پکار او چې څه ځان دپاره نه خوښوي هغه د بل دپاره نه خوښوي. چې څنګه د خپلې فیملی دپاره زنا نه خوښوي داسې هر انسان خپلې فیملی یو ممبر سره زنا نه خوښوي. هغه صحابي ووی چې یا رسول الله هغه ټیم پورې لا اسلام یې نه و قبول. یا رسول الله زه به نن نه پس ته چا سره هم دا بد عمل نه کوم زه به نن نه پس ته زنا هم نه کوم.
نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه په سر باندې خپل لاس د شفقت کې الله کریم د هغه د جسم نه د خواهشاتو غلط طریقې سره چې کوم پوره کولو دپاره کوم حیوانیت الله یې ختم کړ. روایاتو کې راځي چې دا صحابي بیا داسې انسان جوړ شو چې په زندګۍ کې غیر محرمې ښځې ته ونه کتل. سبحان الله. دا صحابي په خپله فرمایي چې د الله د رسول د لاس دومره برکت و چې ما ته به خپل د کور والا نه کوروالي دپاره ډېر کم حاجت راغلی. الله کریم دې طرف نه زما توجه واړو. نو عزیزانو دا دنیاوي نقصانات دي چې یو سړی زنا کوي په دنیا کې د هغه فیملی به د هغه نقصانات برداشت کوي. آخرت کې څه نقصانات دي او آخرت کې سزا څه ده؟ ډېره خطرناکه سزا. اوله خبره دا ده د قیامت په ورځ به د الله کریم د سوالاتو سامنے کولو به دې سړي راځي. دی به څرنګې په کومې خولې باندې په کوم مخ به الله ته مخامخ کېږي او الله کریم به دنه تپوس وکړي چې تا زنا کړې ولې دې کړې؟ ما په قرآن کې نه ویلي ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا. زما مسلمان روره زما مسلمان خورې ته به هغه ټایم څه جواب ورکوي؟ الله اتلس زره قام خلق به ولاړي، اولین آخرین به ولاړي، پیغمبران به ولاړي، صحابه کرام به ولاړي، ستا د فیملی کسان به ولاړي، ستا بچیان به ولاړي، ستا رشته داران به ولاړي. هغه ځای کې چې ستا دا رازونه کولو شي ته سړی که ته ښځی ته به هغه ځای کې څه جواب ورکړي؟ که الله کریم وبخښلي تا توبه هم کړي. کوم سړي چې په دنیا کې زنا کړي ما د یو ملا صاحب بیان اورېده، هغه په دې بیان کې وی ما سره خپله حواله نشتی موجود. هغه ملا صاحب وی چې کوم سړي زنا وکړه او توبه یې هم وکړه الله یې توبه قبوله کړه په جنت کې به الله دې سړي ته وایي چې ما ته مخامخ مه کښېنه. دا څومره غټه سزا. ولې زنا ډېر بیکاره عمل دی. الله څه فرمایي؟ انه کان فاحشه وساء سبیلا. نو د دې دومره غټه محرومي ده چې انسان به په جنت کې الله کریم ته مخامخ نشي کېناستی که چېرته جنت ته لاړه. او جهنم کې سزا څه ده جي؟ جهنم کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د معراج په موقع باندې وی جبریل امین یو تنور را بوتله. ما یو تنور ولیده د خولې بالکل تنګه وه او دندې ډېر غټ تنور پکې اور بریده. وی چې پکې مې سې کړه په دې اور کې بربنډي جنکۍ هلکان دي د اور شغلو سره اوچت شي د خولې پورې راشي او بیا بېرته چپه شي هلته وشي. وی ما د جبریل امین نه تپوس وکړي چې دا کوم خلک دي؟ جبریله نبی علیه السلام فرمایي جبریل امین راته ووی چې دا هغه خلک دي چې دو په دنیا کې زناګانې کولې. الله به دومره سخته سزا ورکړي. کله چې جهنمیان جهنم ته لاړ شي د زناکاره سړي د شرمګانه به دومره بدبو ځي چې جهنمیان به د هغه د بدبو نه تنګ شي. د جهنم سزا خپل به ځي جهنمیانو ته د بدکاره سړي د شرمګانه چې کومه بدبو راځي هغه به د هغو د سزا نه بړ کوي. تاسو اندازه ولګوئ چې زنا څومره بد عمل. هغه سپینګیرې زانی چې په دنیا کې ګیره سپینه شوې وه او بیا هم دله حیا شرم نه راته او د بیا زناګانې کورې او توبه یې ونه کړه، د قیامت په ورځ به داسې انسان ته الله ونه ګوري، داسې انسان باندې به رحم ونه کړي او داسې انسان سره به څه قسمه خبرې ونه کړي چې د هغه په ګیره کې سپین لګېدلي وو یا زنانه وه سر کې سپین لګېدلي وو سپین سارې وه او بیا هم دا مسلمان د زنا او نه شاته شوی نه و توبه یې نه وه کړې. قیامت په ورځ به داسې انسان نه الله ته نفرت. تاسو ما ته دا ووایئ عزیزه چې دا څومره بد عمل الله رب العالمین منع ترې کړله، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته منع کړله. زموږ قرآن د دې خبرو نه ډک دی. الله بار بار په قرآن عظیم الشان کې موږ ته منع کړې ده او د اخلاقو هم خلاف ده. د اخلاقو هم خلاف ده. معاشرې کې ورسره بګاړ راځي، کور کې ورسره بې برکتي راځي، مالی تنګي راځي، د انسان صحت باندې پې اثر پرې وځي. نو هر انسان لا د دې نه توبه پکار ده که یو انسان په زناو کې مشغولی. زنا صرف دا فزیکل عمل نه ده چې یو جسم بل جسم سره میلاو شو. سترګې هم زنا کوي چې غیر محرمو ته ګوري، غوږونه هم زنا کوي چې د غیر محرمو خبرې اوري یا قصې تې اوري، ژبه هم زنا کوي چې په دې باندې ته بدې خبرې کوي یو جنۍ سره یو نامحرمې سره. دارنګې زړه هم زنا کوي چې په هغې کې ته غلط سوچونه په دماغو کې کوي او زړه پکې هغه خواهش ساتي. یعنی هر هغه عمل ستا د جسم
چې د زناو دپاره استعمالیږي دا د هغه د جسم د حصي زنا دی. الله په قرآن کې څه فرمایي؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. وینن ورځ به ستاسو په دې ژبه باندې زه مهر ولګوم، ستاسو لاسونه به ستاسو عملونه ماته وایي چې ستاسو لاسونو څه کارونه کړي. سترګې به ګواهي ورکوي زما ستا خلاف، غوږونه به ګواهي ورکوي، خوله به ګواهي ورکوي، دا خپې به ګواهي ورکوي چې دا انسان ما منې داسې غلط عمل دپاره تک کړی، او لاسونه به ګواهي ورکوي چې زه په غلط ځایونو کې استعمال کړی یم، په غیر محرمو باندې لګوم. نو هغه ټیم به انسان بیا څه وکړي چې په دې ژبه باندې مهر لګېدلی د انسان خپل جسم د هغه خلاف ګواهي ورکوي. نو بیا به د رب العالمین په مخ کې او د اولین او آخرین په مخ کې به ته څه جواب ورکړي او په کومو سترګو به ولاړې. الله رب العالمین د زناو بدترین عمل نه مونږ وساتي، زمونږ نسلونه دی الله وساتي. الله د نبي علیه الصلاة والسلام ټول امت د دې ګنده کار نه پاک کړي. چا چې دا عمل کړی هغه د توبه وباسي، چا چې نه یې کړی دا الله شکر دی ادا کړي او آینده دپاره دی الله نه استقامت غواړي او الله نه د پناه غواړي د دې عمل نه. واخر دعوانا ان الحمد لله.